طالبانو د ملي بیرغ په هکله مهم وضاحت ورکړ. د طالبانو له لوري د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورولو وروسته د ملي بیرغ یوه مسله حساسه ده. د طالبانو د راتګ وروسته که څه هم حکومتي چارواکو په خپلو غونډو کې سپین بیرغ استفاده کاوه، مګر ځای ځای ورسره ملي بیرغ هم لیدل کېده. اوس تازه تېره ورځ د طالبانو د مشر په نامه یو فرمان خپور شو چې پکې د حکومتي چارواکو غوښتل شوي وو چې په رسمي ادارو او غونډو کې صرف د طالبانو سپین بیرغ وکاروي. خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي بیا په جالب ډول نن رسنیو ته ویلي دي چې د خپل مشر د مکتوب په هکله یې تحقیقات روان کړي دي چې آیا دا مکتوب یا فرمان واقعي دی او که نه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ملي بیرغ د 100 کلونو زیات تاریخ لري او د هیواد ډیری وګړي غواړي چې دا بیرغ د نوي حکومت د بیرغ په توګه پاتې شي. که څه هم د طالبانو ویان وړاندې ویلي وو چې د ملي بیرغ سره ستونزه نه لري، خو سرتیر یې د ملي بیرغ سره حساسیت ښيي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا طالب فعالین او ان ځینې چارواکي خپل بیرغ اسلامي بولي او که څوک درې رنګه بیرغ وغواړي هغه د اسلام دښمنان بولي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.